یو ځل چې څوک د ملکنډ د سینې پی وروي مریض د حسن شي بیا بې د سواته نه جوړیږي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، کرن خان یما حیات خان ورلډ تاسو ګورئ او نن بیا مونږ په سوات کې یو، په مدین کې یو او څو میاشتې مخکې مونږ دلته راغلي. د سوات موسم په ژمي کې خپل خوند لري، په ګرمۍ کې خپل او په خزان کې خپل او په بهار کې خپل. نن را سره ملګري دي او راغلو چې د سوات مشهور میان چې دي ټراوټ میان چې ورته وایي کبان، د سوات دغه ټراوټ میان څنګه دلته کې پالل کېږي، څنګه دلته کې په اچرۍ کې د دې کفالت کېږي، د دې نشونما کېږي، دا پکې لویېږي. میلمانه راځي ډېر په خوند دي خوري، لږ ګران دي خو د هغې هغه مزیداري او هغه ذایقه چې وګورې نو بیا هغه قیمت د سړي د ذهن نه وځي. تاسو هم راتلی شئ سوات ته چکرونه راشئ، سړکونه هم ښکلي شوي دي، هغه د سیلاب د وجې نه چې کومې لارې ګډې وډې شوې وي هغه اوس سمې دي. تاسو راشئ مدین ته، کالام ته، سوات ته، ملم جبې ته راشئ، چکرې راولګوئ. نو په ژمي کې اوس ورو ورو یخني کېږي، نری نری سکاره پکې بلیږي، داسې اور پکې بلیږي. خو نن درته مونږ د سوات د ټراوټ میانو دغه پروسس ښیو چې څنګه دا کټ کېږي او څنګه دا تیارېږي. نو میلمانه را سره دي ډېر تکړه میلمانه، الهام امید دی را سره، حشمت امید استاد دی را سره، جمال لالا دی را سره، نوید دی او اقبال یوسف دی، کامران جانان، حیات خان، حبیب خان، زه هم یم. نو نن به دغه میان خورو. زه باوري یم چې تاسو به دغه میان هم خوښېږي او زمونږ د ویډیو نه وروسته کیدای شي تاسو سوات ته راشئ او دغه میان په خپله هم وخورئ، بیا به درته پته لګي چې مونږ تاسو را سره اوسئ. नवीदा कब मैं बिल्कुल के जुड़ा था तो हम देखो सबकी आंखों के ये जिंदा कीर्तन करेगा, दस्तार करेगा। ट्राउट में है चले कुत्ते माती करी उर्दूदा लेकिन उन्हीं से करना 10 के करना على كده الشغل ده خلينا فيو لاس نکی گیا ماہی مچھلی فش ہے، یہ فش زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی آؤ یار چک بندنا میرا کرے دیا تم خود دیکھو Nama Trout main dulu dan Daziri. Ada bos musuh.
په دې وخت کې په فتحګل کې یو او دا راون پای دی او په خپل امرون یو په جال باندې ولاړ پخې نو کله چې تاسو ته مې را باندې چې خوشاله مزه هم دې موسم دې راځي د دې د خوراک موسم دی دا هم دې دا اذان مصای ډبل مساله او ډبل مساله خدي ان شاء الله مخکم خپل برابر دې ته تاسو ځای را لته مونږ نه ان شاء الله مونږ هم خبرې هذا اوس اورنه راوځي دا څنګه کومه نه راټاو تاسو نه کنه دا یو څه ولې دا ماتي دا چې لګ لګ ولې روغ راځي لکه تازه ټراو چې دا ماتي دا تاسو په خپل ونیو کنه تازه دی لګا خوند څنګه دی الله دې واه 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 الله دې نعمتونو لاس دا سرکه ده سرکه ده د پاره هغه سرکه ده د پاره ته وای پرې پاره مې کیسه وجه غازی د پاره چې په مړی کې نشه مشه ماته شي کنه نشه مون خلی نو چون کې په دې ټراو مې کې خو نشه نه او کله نشه په کې ون خلی نو هغه سرکه چې دا خاصه مې د وایسي دي او دا نشه مشه ماته دا مې ماته دا میان دي د سواد د مدین ټراوټ مې چې ورته وي دلته خپل تیاریږي او موږ هم تیار شو زما سره ډېر خواږه ملګري الهام امید او حشمت امید صاحب راغلي دي زه به خوشحاله شم چې د سواد د ټراوټ مین د دې خوښ شي او بله به دا خبره وکړم چې سواد ته د راتلو دپاره ضروري نه ده چې یخني دي یا د ګرمي یا د بهار یا د خزان دا ټراوټ مین هم د کال 12 میاشتې دلته وي سړکونه هم ښکلي دي او د سواد خلک هم ښکلي دي نو ټول ولس ته دا پیغام ورکوم چې کله در سره وخت ملاویږي نو سواد ته چکر له راځئ دا خلک مېلمنو ته خوشحالي خدای مراوله موږ دا ډوډۍ وکړو